په کابل کې د کرکټ پخوانی نړیوال لوبغالی د تمریناتي کمپونو لپاره په معیاري بڼه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې په یاد لوبغالي شاوخوا 7.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی دی او رغنیزې چارې یې په بشپړه توګه پای ته رسېدلې دي. څرنګه چې ټول ملت ته معلومه وه، نوموړی ګراوند په معیاري شکل باندې نه و جوړ شوی. په هغه وخت کې چون چې د خلکو د ګراوندونو سره دومره تجربه نه درلودله، نو دغه ګراوند یې په یو شکل جوړ کړی و چې نوموړی ګراوند موږ په 2 میاشتو کې تکمیل کړلی. یعنې په دغه ګراوند کې یعنې د سایډې چې دغه کوم هغه یوه له چې د ګراوند چارچاپېره وي هغې شتون نه درلودله، هغه موږ په اساسي شکل باندې ورغوله. او بل یو لاس چمن موږ په دې ګراوند کې وکرلو، یعنې پاینډاکه په نامه باندې چمن دی چې دغه ټول یو لاس چمن دی. او بل د پیچونو یعنې د ویشتنځایونو تعداد ډېر کم و چې اوس هم ویشتنځایونه جوړ کړل چې په اساسي شکل باندې مو ورغول. او د دې پروژې مجموعي لګښت 15.7 میلیونه افغانۍ و. د کرکټ بورډ مسؤلین وایي پخوا دا لوبغالی په ډېره ساده بڼه جوړ شوی و. د دوی په خبره اوس په ټوله معنا په معیاري بڼه ورغول شو او د لوبغاړو لپاره به پکې د لوبو د تمریناتو پر مهال کومه ستونزه نه جوړیږي. دوی وایي دا چې د دې لوبغالي مساحت کم دی، نو له دې ځایه څخه یوازې د ملي لوبغاړو د تمریناتو لپاره ګټه اخیستلی شي او د نړیوالو لوبو لپاره په بل معیاري لوبغالي چې ډیر پراخ ځای لري او په ټولو معیارونو به برابر وي، دا لوخیلو په سیمه کې دی چې د جوړېدو چارې یې روانې دي. د نوموړي ګراوند دغه کوم مساحت چې دی یعنې دغه کم دی، خو دغه موږ د انټرنیشنل لوبو دپاره نه دی رغولی، دغه د ایچ پی سی لپاره دی. یعنې دلته به دغه ملي پلیران دلته خپل ټرینینګونه کوي. هغه کوم معیاري لوبغاړی یا میدان یا ګراوند چې موږ جوړوو هغه د الوخیلو په سیمه کې دی چې د هغې د ځمکې د کارونه حل شوي دي. انشاءالله چې په نږدې راتلونکي به دولت موږ ته وسپاري او په هغې باندې بیا موږ خپل کارونه شروع کوو. د کرکټ یو شمېر شنونکي هم د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې په هیواد کې د نن د لوبغاړو د تمرین لپاره چې ډېره اړتیا ورته لیدل کېده یو معیاري لوبغالی جوړ کړ. دوی همدا راز وایي چې کرکټ بورډ باید په ولایتونو کې هم د لوبغاړو لپاره د تمریناتو معیاري ځایونه برابر کړي. دا خو ډېره ښه خبره ده، ځکه چې یو مشخص ځای او منظم ځای د لوبغاړو لپاره ډېر ضرور ده چې دوی هلته تمرین وکړي. نو په ولایتونو کې دغه باندې باید ډېر زیات کار وسي او په کورني کرکټ کې ډیر کار لکه چې روان ده او باید وسي، ځکه د ولایتونو نه ډیر ښه استعدادونه لرو او راځي لوبډلې ته، هغه که 19 کلنو ته ده که ملي لوبډلې ته ده. نو په ولایتونو کې ډیر ضرور ده چې هغه هلته د لوبغاړو لپاره په میدانونو کې چې کوم میدانونه شتون لري په هغه ځایونو کې ورته د تمرین ځایونه برابر شي. او کوم ولایتونه کې مثلا لوبغالي نه لري هغه ولایتونو کې باید لوبغالي جوړ سي. شاوخوا 3 میاشتې وړاندې کرکټ بورډ ویلي و چې دوی په کابل کې د کرکټ ستر لوبغالی بیرته له سره په معیاري او اساسي بڼه جوړوي چې دا د اوسې رغنیزې چارې پای ته رسېدلې او د لوبغاړو د تمریناتو لپاره په بشپړه توګه چمتو شوی دی. عزت الله احمدزی، CMG، کابل.